هاي قدرمانو دوستانو اوس زه به د دغه ځایي اوسېدونکي له کور څخه بېرته خپل هوټل ته ولاړ شم او موږ به د موټر په سپلدرو سره بېرته ولاړ شو نو ځي چې ځو له ما سره واوسي او په لاره کې د دغه کړي ښکلې منظرې وګورئ. اوس زه خپلې موخې ته رسېږم او څنګه دغه منظرې مو خوښ شوې وی هر چیرې چې وی روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. خدای پامان.